موږ تحصیل ته ژمن یو، موږ تحصیلاتو ته ژمن یو او دا د دې ملت اړتیا بولو، د دې نظام اړتیا یې بولو. خو دا یو شی دی نن زمواري ډېره غټه ده قدرمنو ځوانانو. احساس د مسؤلیت به کوئ. یو مولوي صاحب بیان کوي په یوه غونډه کې، سوال یې وکړي، وایي ګورئ چې زموږ مسؤلیت و، موږ خو مسؤلیت سر ته ورسوئ، د کفارو سره مو جګړه وکړه، کفارو ته مو ماته ورکړه، ځانونه مو پر شهیدان کړه، ځانونه مو زخمیان کړه، افغانستان مو در وګټئ. قدرمن محصله، قدرمن استاد، نن خو نو ستا واری دی. د افغانستان سرحد به ته ساتې، د افغانستان فضا به ته ساتې، د افغانستان صحت به ته جوړې، د افغانستان برق به ته جوړې، د افغانستان سړک به ته جوړې. دا خو زما کار نه دی، دا ستا کار دی. هر څوک په خپل مسلک کې مسؤلیت لري. نن که د فضا حفاظت دی، نن که د سرحد حفاظت دی، نن که د صحت ضرورت دی، نن که د برق ضرورت دی، نن که د سړک ضرورت دی. زه به دې خادم یم، ته به مې استاد یې، کار به مخته راسره وړې. نو قدرمنو ځوانانو فکر به کوئ، حوصلې به لوړې ساتئ، د افغانستان دفاع ته، د اسلام دفاع ته، د خپلو خلکو د ترقۍ کوشش. زموږ د مظلومانو تداوي چې دلته نه وشي، زموږ د مظلومانو د یخو د غرمۍ غم چې نه وخوړي، زموږ د مسلمانانو د ولسوالیو دا لرې لرې لارې، دا خرابې لارې، د مریض انتقال، د سپین ږیري انتقال، د زنانه انتقال، دا ستونزې به څوک حلوي؟ نظام به مخادم وي، تاسې به دلته مسؤلین یاست، کار به کوئ. دا زموږ تعهد دی، دا زموږ وعده ده. الله رب العالمین دې درسره راضي شي. موږ خوشحاله یو ستاسو په فراغت باندې بیا ټولو ته مبارکي وایم او انشاءالله موږ په خدمت کې لکه مخکې چې بیا هم یو الله تعالی مو کامیاب و آباد ولري. السلام علیکم ورحمة الله.